ما د ټینکۍ فټینګ وکړو او تاسو یې لږ کمنټ کې ماله جواب راکړئ چې څنګه آیا صحیح دی یا صحیح نه دی. یعنې دا ټینکۍ ده، دا د حاجي دادشیر مارکیټ دی. داسې وګورئ، دا فټینګ دی. دلته کې ګوره، بیا دا البو دی، دا زه په پوړو سره کوزېږم په مزه مزه. یعنې دا پیپ داسې کوز شوی دی. لږ صبر وکړه، داسې پیپ را کوز شوی. بیا دې نه یو کنکشن داسې تللی دی، دا دی، او دوباره بل کنکشن چې کوم دی ترې نه داسې راغلی دی، او داسې چې کوم دی بیا دیوال کې مو ته سوړه وکړه، دې مخ ته وتی دی، او دا به چې کوم دی مخامخ دغې سوړې ته بوځم، او دغې سوړې نه به چې کوم دی بیا دغې مخامخ باتروم ته بوځم. یو بمبه به ورته دلته باتروم کې لګوم، یو بمبه به ورته چې کوم دی په دې غاړه دلته کې دې ځای کې لګوم. دا ګټل دی، دا زما چې کوم دی دا سامان دی. وګورئ، دا سلنډر، دا غرونو ایسري، پلاسکي، سکورینچي، پی پی آر پیپونه، دا ربلیټ دی. یعنې دا یو بمبه ما لګولې د دې باتروم ته. دا کنکشن دی د مارونو، دا کنکشن ما وکړو. آیا صحیح دی یا صحیح نه دی؟ خو انشاءالله چې صحیح وي. دا ټول هوکونه دي، دا ټول هوکونه دي. دا دغه یو بس چې کوم دی، بس دعوا کوئ انشاءالله چې کامیاب شو پکې. بس دغه شی مې کړی دی. بس د لوی الله په امان.